سلامونه ګران لیدونکو ستړي مه شئ یو ځل بیا زه حنیف الله حقیار یم او نن را سره خپرونه کې یو بل نو بس ته وګوره کنه لالا همدا ټوکه شو نو او دا په نفر موږ نه ولې وتښتېدل یار موږ یې ځان ته پرېښود هغې پسې ورځو پرېږدي دا لږه هغه لګېدل ته غوا پسې وایي له ملګرو سره کینې او پنجل د ګپ شپ لګوه دیره کې هم کله مکتب کې وکړه نو استادان زه اکثر پاسولم هلکه وایي ته په آینده کې څه جوړېدو غواړې ما زه به ځانه ډاکټر جوړوم خو اوس هلته لګیا یم ولاک برابر هر چاته مه کوه زما د سادګۍ خبرې هر چاته مه کوه زما د سادګۍ خبرې په خپله خانده کله کور را پورې مه خندوه زبردست دا جوار نه نیسي نه دا ولې جوار نه نیسي دا باجره دا جوار نه نیسي سلامونه جوړ په خیر ستړي مه شئ یو ځل بیا د تېر ځل په شانتې نن راغلی یم دا زموږ د کلي ساحه ده کلي ساحه نه چې کلی دی نو مازدیګری دی او ښایسته شنه علاقه ده دلته اکثره وخت زموږ د کلي مشران ځوانان سپین ږیري راځي د ګپ شپ دپاره خبرو اترو دپاره دغه ځای ته راځي نو ملګرو تاسو ما مخکې یادونه کړې چې زه حنیف الله حقیار یم او زه خپله د نظرآباد د کلي اوسېدونکی یم نو ملګرو په ډېر میډیا برخو کې مې کار کړی دی که هغه شینوار لونګین دی پامیر هنداره سپیشل وینز دی افغان وینز دی په افغان ویلاک کې نو نن مې د ډېر مودې نه وروسته سوچ مې وکړ چې زه باید خپل شخصي یوټیوب چینل باید جوړ کړم نو یوټیوب چینل مې جوړ کړو او دغه یوټیوب چینل کې به صرف او صرف خپروم ویلاګ ویډیوګانې به خپروم یو ځای ته او بل ځای ته به ځم حتی چې هر سړی ماته په کومنټ کې وایي چې زموږ کلي ته راشه زموږ په کلي کوڅو باندې ویډیو جوړ کړه نو هغې دپاره هم زه ویډیو جوړولی شم نو یوازینی هدف مې همدغه دی چې اکثره مسافر وروڼه چې دي په خارج ملکونو کې پراته دي نو هغې ته خپل کلی کور یادېږي نو کولی شي ماته په کومنټ کې راسره شریک کړي تر څو زه هغې کلي ته لاړ شم نو ملګرو یوازینی موضوع دغه ده چې نن زه ویلاګ برابروم پرې هغه بعضې خلک وایي چې په افغانستان کې چې د یوټیوب فیسبوک او ټیک ټاک ټلګرام انسټاګرام دا یې مخته نه ځي نه وایرل کېږي دا چې نه وایرل کېږي د دې تاسو ته یوازینۍ وجه زه تاسو ته ښیم یوازینۍ وجه د دې څه ده وجه یې دا ده چې مونږ ټولو کې یو دا عادت دی که نه چې کله د یو چا ویډیو مونږ ته راځي په یوټیوب او فیسبوک کې مونږ ته لایک نه ورکوو یو علت خو یې دا دی وایي هغه خلک وایي چې یو څه لاسته راوړي نو یو څه به د لاسه هم ورکوې نو دې کې د لاسه ورکول شی نشته دی ته چې دی که نه ما به تشویق یې زه به تا تشویق وم چې تر څو مونږ یو بل سپورټ نه کړو یو بل تشویق نه کړو نو دوی چا اکاونټ به مخته نه ځي باید نه ده که نه چې هره ورځ یا ویډیو ګورئ یوټیوب کې ګورئ فیسبوک کې ګورئ کوشش وکړئ لکه ما ته خپل معلومات کېږي که نه چې دغه یو ویډیو برابرول څومره په سختۍ کېږي هغې دپاره ته به مزل یې کوې بېلابېل شاټونه به اخلې بېلابېل ځایونو ته به ځې بیا هغه د ایډیټ په مرحله کې دا چې دی ډېر یو سخته کار دی نو چې یو سړی دومره تکلیف کوي او تاسو ویډیو ګورئ بیا لایک نه ورکوئ نو په دغه حتما سړی خفه کېږي بیا وایي چې زما ویډیو مخته نه ځي نو که چېرته نه دی که نه یو ځوان زما ویډیو ګوري او هغې ته لایک ورکړي کومنټ یې ورته وکړي بیا یې چینل هم سبسکرایب کړي او بیا شیر هم کړي نو زه هم خوشحالېږم په دغې خبره که زه د هغه ویډیو ته لاړ شم پروفایل ته زه هم د هغې ویډیو لایک کوم شیر کوم خپروم نور ته هم رسوم خو داسې نه کېږي چې یوازې هغه زما ویډیوګانو ته لایک ورکوي او زه یې نه ورکوم نو په دغه سره بیا هغه خپله هم بل آینده ویډیو دپاره لایک او کومنټ نه کوي نو دغه هلته ګوره یو څه هلکان لګیا دي اوس هم دغه کوي جوار ریبي غواګانو دپاره نو راځئ د دې سره هم خبرې اترې وکړو زه به د خپل بل میک راوالم چې دوی په دغې غرمه کې راغلي نه مازدیګري ټیم کې نو مازدیګر خو داسې ټیم دی چې ښایسته یخ هوا هم پکې تازه هم پکې نو دغلته یو څه هلکان دي دې سره به خبرې اترې وکړو د دې خولې نه هم خبرې والو ملګرو دغلته یو ښایسته ماشوم یې پیدا کړ یا ماشوم څه کوي دلته څنګه یې وراره ودرېږه ولاړ سم دا ګورې ملګرو پلي هم راوړي دي ځان ته پلي راوړي او پلي خوري چې پلي خوري دلته چې کوې بای بای وکړه بای بای علي بای بای وکړه که نه نو لیدونکو بای بای نه کوي دغلته یو څه هلکان دي دوی سره هم خبرې اترې کوو راځئ له موږ سره پاتې شئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ هلکه څه کوې دلته جوار ریبه جوار ریبې
اول خو ستړی مه شي لاس راکړه جوړې په خیر یې دا پټی خپل دی دا جوار چې دپاره وړئ غواګانو دپاره غواګانې خوري خوند ورکوي ورته که نه ورکوي ورته او دا جوار چې دي هغه جوارونه نه نیسي لکه چې دا باجره ده دا جوار او باجره مکس دي لکه چې دلته څوک څوک کار کوي دا دې بس کېږي ورور دی او ستا نوم څه دی مکتب دې ویلی دی ماشاءالله ته خو ډېر تکړه یې او ښایسته جوابونه هم راکړې راته کوم ټپه شعر چې دی زه دی که داسې یو ټپه ووایې که نه وایي اختر ته ځکه خوشحالېږم زما د یار واده اختر دی را بشینه نو داسې ټپې نه شي ویلی ښځه یوه ټوکه وکړه څومره پورې مکتب ویلی دی پنځمه پورې انګلیسي دې یاده ده اے بي سي هم نه شي ویلی دا ولې نه زده کوې یو وخت به زده شي خواري به کوې ورته ښه چې خواري ونه کړې بیا نه زده کېږي او هغه ماشومان چې مکتب نه وي هغې ته څه وینا لري مکتب نه چې پټېږي هغه هلکانو ته څه شی وایي لکه هلکان دي مکتب ته نه ځي که نه یا مکتب نه ځان پټوي یا مکتب نه وایي یا تعلیم نه کوي هغه ماشومانو ته څه وینا لري باید تعلیم وکړي که ونه کړي او مکتب ته یې پټي هم ځي ښه ډېره مننه ګروده نو تاسو دغه ماشوم خبرې واورېدلې پیغام یې هم ورکړو چې هغه ماشومان چې مکتبونو نه ځان پټوي مکتبونو ته باید لاړ شي مکتبونه دې خپل تعلیمونه یې ترسره کړي دغلته ګوره تاسو یو بل ماشوم هم لګیا دی تا هم لګیا دی چیرې هلکه څنګه یې ته او غنم دې په لاس کې یو ستړی ستومانه مې خوله خوله مې څه یې کوې دلته کور ته یې وړې دا چیز دپاره غواګانو دپاره دا غواګان خوري خوشحالېږي ورته چې دا خوري غواګانو ته دا څه شی ښکاري همدا اوس چې کله ورته ډوډۍ ښکاري او لوبیا خو ته نه ښکاري لکه موږ چې لوبیا ته څومره خوشحالي او غواګانې باندې خوشحالېږي که نه دا تیار شنه واښه دي او دا پټی د چا دی نوم دې چی ستا حکمت الله دی او د چا زوی او د کوم کلي اوسېدونکی نظر آباد او همدغه د همدې ځای اوسېدونکی پټی خپل دی دا جوار نه نیسي دا ولې جوار نه نیسي دا صرف د غواګانو دپاره دی نو هغوی خوري او مزې پرې کوي مکتب دې ویلی دی څومره پورې پنځمه پورې او اوس هم وی او په آینده کې چوټیانې دي اوس په آینده کې ځان نه چی جوړی له خیره هر چېرې چې جوړ شو که ډاکټر شي که انجینر شي قصه کې نه وي نه خو سړی خو پلان لري که نه چې زه په آینده کې به ډاکټر شم انجینر شم ته څه اراده لري پیلوټ انشاءالله جوړېږي له خیره ښه خواري به ورته کوې نو ملګرو تاسو دغې ماشوم خبرې هم واورېدلې چې هر سړی چې دی یو ارمان لري په زړه کې څوک وایي چې زه پیلوټ شم څوک وایي چې زه ډاکټر شم لکه موږ چې به کله مکتب کې وو که نه نو استادان به زه اکثره په هڅولم هلکه وایي ته په آینده کې څه جوړېدو غواړې ما زه به ځانه ډاکټر جوړوم خو اوس هلته لګیا یم ولاک برابروم لکه سړی چې خپل هغه هدف ونه ټاکي جدي ونه ټاکي او خواري ورته ونه کړي که نه نو هغه هېڅکله نه پیلوټ کېدی شي نه ډاکټر کېدی شي نه بل باید چې نه دی که نه هر یو انسان خپل هدف باید وټاکي چې زه په آینده کې دغه شی شم چې کوم یو سره شوق یې خپل نو که هغه شوق خپل او هدف ونه لري که نه بیا هغه لکه هېڅ هم نه کېږي لکه ما غوندې به وزګار به وي انتخاب کړی مې انډیواله ډاکټري وه انجینري وه او اوس رالم په میډیا برخه کې کار کوم نو ملګرو دغه وګورئ غنم خو ماشاءالله رسېدلي دي تر ډېره پورې او نه پوهېږم چې دغه پټی به د چی شي دغه فکر کوم چې دغه دي د موږ هم د یاد ورته مالوچ دي لکه خلک وایي پنبه ورته وایي که نه د پنبه ورته وایي دا پنبه دي نو راځئ ملګرو مخکې ځو په دغه پټو کې تاسو چکر درکړم د چکرو نه خوند واخلئ دغه ساحو نه خوند واخلئ زموږ خپرونه روانه ده او دوام لري او چلیږي به نو ملګرو تاسو ته په دغه ویډیو کې یو بل شی ته ښیم چې زمونږ د کلي دیره ورته وایي دیره که نه داسې دیره ده چې اکثره ورته دیره ورته وایي بعضې خلک د ناستې ځای ورته وایي که نه نو دا ډېر ماشاءالله ښایسته په زړه پورې جوړ شوی دی راځئ دننه هم په تاسو ګورم دا دیره به هم وګورئ دلته چې دی اکثره د لرې لرې ځایونو خلک راځي په چکرونو باندې راځي او بله ملګری دا که نه زما خو لومړنی ولاګ دی کوشش کوئ چې راسره ستړي نه شئ او دغه ولاګ پوره وګورئ او چا چې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی که نه نو فورا یې سبسکرایب کړئ نو ملګرو دغه چې دی ډېره پخوانۍ دیره ده په دغه دیره کې بیا دلته ګورئ د ګلابو بوټي هم شته تاسو ته به ښکاري که نه ښکاري دا ګورئ
تازه تازه ګلان یې نیولي دي او دا دیره چې ده یو پخوانۍ دیره ده خلک د چکر دپاره ځي مونږ خپله کله چې وزګار یم یا ستړی یم که نه نو چکر دپاره حتما دې دیرې ته راځم دې دیره کې چکر هم لګو کله کله پکې ناست هم کوو بل دلته چې یو کار پکې دا ښه دی چې دوی ته د لمانځه دپاره هغه جنمازونو سیسټم یې هم برابر کړی دی همیشه پکې 2-3 جنمازونه پکې ایښي نو ملګرو ستړي راسره نه شئ او زموږ خپرونه همداسې روانه لکه زه چې څنګه روان یم نو دغه دیره تاسو ګورئ ملګرو دلته ګورئ تاسو هغلته جنماز اوس هم پروت دی نو مازدیګری ټیم دی زه به له خیره سره خپل لمونځ به م وکړم او دغه خپرونه به م دغلته یو څه روانه به یو لږه د لمانځه نه بعد به یې شروع کړو نو ملګرو تاسو ته ښکاري چې دیره خو یو ډېره زبردسته دیره ده رښتیا به دا دیره څنګه ده او دې دیرې ته څوک راتلل غواړي که نو حتما یو ځل چکر شئ دلته چې دی د ډېرو لرې څخه ځایونو څخه مشران راځي سپین ږیري هم راځي نو اوس خو چې دی زه لږ وختي راغلی یم خلک پکې نشته دي دلته هلکان هم نشته دي او دغلته یو بل کاکا هم لکه چې راغی د ناستې دپاره راځئ د دې سره لږ ګپ شپ ولرو کاکا څنګه یې طبیعت دې ښه دی الحمدلله څنګه لکه چې مونځ کوې ته ولا مانځه ټیم ته به دا مونځ وکړم نو لیدونکو دا خو خپل به مونځ وکړي چې کله اوسګار دې ته خولې مو ټپې وورو دا لږ ذره د ټپو شوقي هم دی ګوره ښه بعضې وخت وایي چې زه کله یوازې شم نو ټپې ځان سره ویم او ټپې خو داسې شی دی چې بعض وخت د سړي غم غلطوي نو کله کله کوشش کوئ دا ټپې هم چې وایي همیشه د خوشحالۍ ټپې وایي داسې ټپې مه وایه چې بیا سړی وایي چې والله زه خفه یم او نور هم خفه شي نور هم خفه شي نو راځئ ملګرو دغلته یو څه ځوانان نور هم را روان دي هغې سره هم خبرې وکړو تر هغې پورې دغه مشر وزګارېږي بیا به دې سره هم ګپ شپ ولګو نو دا خو چې څومره هوا یخېږي مازدیګری خپرېږي ماښام ته نږدې کېږي ټیم نو د لرې لرې ځایونو څخه ځوانان راځي نو دغلته یو څه ملګري روان دي هغې سره هم خبرې اترې وکړو د هغې د خولې هم څه خبرې واورو چې چکرونو په هلته راځي خلک ناست او دیرې دپاره که نه دا خو ما تاسو ته ویل چې دا خو ډېر یو په زړه پورې ځای دی دغلته یو څه ځوانان روان دي سره هم خبرې وکړو سلامونه ستړی مه شي وعلیکم سلام جوړ په خیر طبیعتان ښه دي په خیر ساعت تېر څنګه یې ځوانه شکر د الله رحم د قلار خلک خپله ښې جوړې ژوند زندګي څنګه تېرېږي شکر ده ښه صحیح څنګه روان چکر شوی دی غاړې روان یې له ملګرو سره کینې او پنجل د ګپ شپ لګوه دیره کې هر مازدیګر راځي هر مازدیګر زموږ همدغه ځای ده وروره او دا شینوالی چې ګورو څومره خوشحالېږي ډېر خوشحالېږو یاره او دغه ځای د نوم څه اخلي د دې کلي نوم دا خو خپله نظرآباد ته کلی ونیسې ورته وایي او دا خپله قونه قلا نومېږي دا پټي دا دیره دا ولې اول د نظر آباد شو بیا کونه کلا شو خو د نظرآباد کلی ده قونه قلا باندې دا مشهور پټي دي دا زموږ دیره د ناستې ځای دی بلکل یوازې راکړه ملګري سره شته ملګري خو ډېر دي ځوانان دي هغلته ناست دي هلکان ګوره او دا بل ملګری ولې رپټ لاړو داسې دا خفه ده لږ ذره خفه دی دا لږ خفه دی کومه ټپه ټوکه چې لري هېڅ شی نه لرو وروره یو ټپه خو ویې دی ځوان ټپه مپه نه لرو وروره د لیدونکو ته ټپه وویې هېڅ شی نه لرو وروره همدا اوس په زرګونو خلک ګوري هغې ته یو څه ټپه کوم سلام وعلیکم سلام چې پیغام ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات هغه خلک چې کارونه نه کوي او په تیار یې خوري هغې ته څه پیغام هغوی لري ته باید دا ټول هلکان لاړ شي خپل کارونه وکوي وزګارتیا وکوئ وزګارتیا تاوان لري انسان ته ګټه نه رسوي کار وکوئ زندګي جوړه کوئ ځان ورسوئ آفرین ډېره مننه کور ودان نو ملګرو دغه ځوان خبرې تاسو واورېدئ چې کوشش کوئ کار وکړئ او ځانونه ته ورسوئ یو ځای ته د هر څه په تیاره نه کېږي که نه نو مازدیګری چې څونه برابرېږي او ځوانان راځي هغلته مې څه ځوانان راځي درځمه تاسو پسې درځم هملته نو هغې سره مو خبرې وکړو دغلته تاسو ګورئ 3 ځوانان نور ناست دي دې سره مو ټوکې ټکالې وکړو راځئ دا به مو ګورو سره خبرې اترې به ورسره وکړو نو ملګرو دا ګورئ تاسو چې دا ولاګ برابرول په دې ګرمۍ کې ډېر سخت دی دومره سخت دی که نه چې خوله هم شي سړی په عذاب هم شي او خواري هم وکړي او بیا هم یو څه ته ونه رسېږي نو دا خو بیا سړی خفه کېږي باید چې تاسو که نور څه نه کوئ یو لایک ورته لاسې مې ورکوئ نو دغلته یو څه ځوانان نور ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې خواره مه شې خواره مه شې که جوړ مه اوسې څنګه یې په خیر یې طبیعت دې ښه دی زه به دې لاسه ودرېږم چې لږ صفا راشي ودرېږه سوري ته نوم مبارک دې څه دی عبدالباري عبدالباري د کوم ځای اوسېدونکی یې زه د لغمان د لغمان اوسېدونکی نظرآبادو کې اصلي د لغمان یې اوسېږي دلته خیر اوسېږو دلته خپل کورونه کې په کرایه پراته دي نه شکر خپل کور هم دی خپل کور هم دی او هر مازدیګر پټو ته راځي بس را چکر کېږو نو چې وخت پیدا کړو راځو چې وخت پیدا نه کړو انډیوالان سره څوک راغلي که نه یوازې راغلي خو څوک یو خوا لاړل څوک بل خوا لاړل زه ته مونځ کوي اودسونه کوي او دې ملګري دومره ښایسته یخ ځای پیدا کړی دی که نه چې لمر پکې نشته دی بیخي تازه هم داسې عبدالباري دې نوم دی څه مصروفیت لري کار چې یې کوې کار روزګار والا نشته نو
وزګار بیخي دا هیله د کار روزګار نو باید چې کار وکړي که نه هر سړی خو کار خواري باید وکړي سړی. کار وي، څه وکړو په دې ګرمۍ کې ګرمي ده که کار روزګار داسې نشته داسې سړی وکړي. ها نو تا داسې نه ګورې چې د ګرمي دوسره کې ده. بعضې ځوانان دي ګوره پیاز خرڅوي الوګان خرڅوي یو مصروفیت یې ځان ته برابر کړی ولې ته نه خواري نه څه کوې بس هغوی سره پیسې نو پیسې به ورسره وي ځکه به دا کار مار کوي چې یعنې پیسې کار ورسره نه وي نو څنګه وکړي. یعنې کاروبار هم په پیسو او دی بس نور چې ځو بس څه ناڅه وخت تېر کړو نو بېرته راځو. که مټوقه ټپه چې لري که نه لري شعر نه نه څه نه وي. هېڅ هم نه لري ښځه یو پیغام ورکړه د لیدونکو ته چې هغه خلک چې وزګار دي کار نه کوي هغې ته څه پیغام لري. بس هغوی ته دا پیغام ورکړه چې خپله مزدوري وکړي ساعت تېر کړي وزګار مه کور ګرځئ ته وزګار مه ګرځئ. او بل مکتب دې ویلی دی نه مکتب هم نه تعلیم هم نشته. ولې بس پاکستان کې پراته وو اوس شکر خپل وطن ته راغلو. پاکستان کله راغلی پاکستان نه دی خو کال کېږي چې راغلي یو کال او په دې یو کال کې تا داسې کوم کار نه برابر نه کړو نه ولا تر اوسه خو لکه؟ چې ذره خرک نه لګي کاروبار او سخته ده الله مهربانه ده. او چې پیسې سره بیخي سخته وي که نه پیسې خو څه نه بیا خو بیخي سخته ده او لږه نه چې ډېره سخته ده. راتلونکي کې ارادې څه لري که نه د کار بس ردا چې پیسې وکړو سره کار روزګار وکړو کار مار وکړي سړی روان کړي آفرین چې پیسې نه وي نو څه به وکړو. مهمه اراده ده نو اراده خو مشته ده انشاءالله سړی کار روزګار وکړي نر په کار ښه ښکاري. آی شاباسې نر په کار ښه ښکاري. نو ملګرو تاسو دغه ځوان خبرې ور دی ښایسته خبره پکې دا وکړه چې نر په کار ښه ښکاري کوښښ وکړئ تاسو هم کار وکړئ وزګار مه ګرځئ. ډېره مننه تا نه کور ودان ژوندی اوسئ الله په امان. خیر لاس نو ملګرو دغه ځوان خبرې مو اورېدلې ښایسته خبرې وکړې کوښښ کوئ وزګار مه کښېنئ نر په کار ښه ښکاري او کار په نر ښه ښکاري همدغسې ده که نه. نو ته دا بوتل خلاص یو ګیلاس اوبه خو ترې وڅښم نو ملګرو زه به دلته یو بوتل د بوتل نه به لږ اوبه وڅښو ته چې ګرمي ده یخې اوبه دي سیاق دغه جوړې دي. مازدیګری چې شي او بیا دغه شین پټي چې شي او دغه سوری شي یخ او بیا داسې د اوبو بوتل هم تری شي لاس ته هغه هم یخې اوبه وي که نه زه بیا چیک کړم لږ ذره د بوتل کې دننه چي پنیر پکې اچولي لږ دي یخې دي نه پوهېږو سره کې څه کوته پام نه شو راغلی. اثر یې ورته وتړه الله چې میک مو ولیده مرګو. نو راځئ ملګرو مخ ته چکر وهو د نورو ځوانانو سره مو خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې به ورسره کوو ګپ شپ به ورسره لګوو هلته فکر کوم چې څه ځوانان نور هم ناست دي نو ورځو هغې خوا ته د هغې د ژوند نه هم په ځان خبر کوو چې هغوی څه کوي د کوم ځای نه راغلي دي کېدای شي د همدغه کلي مې خو بعض چې دي بیا د ډېر لرې ځایونو راځي ملګرو دا ګوره په دې ګرمۍ کې ځانونه هم خوله خوله کړه یوازې خپل د مینهوال دپاره چې هغه دپاره یو څه جالبه خپرونه برابره کړو. نو تاسو هغه ځای ګورئ چې ډېر په زړه پورې ځای دی او مازدیګر هم دی نو ډېری خلک دلته په مازدیګر کې راځي چکر دپاره نو زه خپله به کله کله راځم خو نن مې وغوښتل دغه ځای ته خوند راکړم زه به دانه سپیشل ولاګ برابر کړم دغلته مې څه ملګري ناست دي دا به یو دانه زه پیدا کوم خو مقصد دا چې تاسو به خپرونه پوره کوم زه به داسې راښکته شم یا الله خیر کړي او ځوانان خو مې دلته پیدا کړه دغه دي ماشاءالله ماشاءالله. نو ملګرو تاسو ما یادونه کړې وه چې مازدیګر دی خلک دلته چکر ته راځي دغلته ځوانان ناست دي. السلام علیکم السلام خو اخلئ که نه ماما ښه یې په خیر یې طبیعتان ښه دي په خیر تاسو لږ ماته اجازه راکړئ دلته تاسو سره کښېنم لږ ټپې به سره وکړو ټوکې ټکالې به وکړو نه نه لوبه نه کوو خبرې کوو. سلامونه ستړي مو شئ. پرېږدې وعلیکم السلام لالا ښې جوړې که لارې ده الحمدلله صحت دې نوم ښه ده؟ مبارک دی محمد حفیظ الحق محمد حفیظ الحق لالا دلته څه کوې دلته ولا راغلي یو ملګرو ته راغلي یو ګپ شپ لګو ملګرو سره راغلي ساتیري کو خپله د ټپې ته لږ وګورې دا لیدونکي خو دې وګوري چې ته یې څوک لالا لیدونکي به مو ګوره موږ به هم لیدونکي وګورو انشاءالله. ته د کوم ځای یې خیر زه خو د لغمان شریف د لغمان شریف او او اوس اوسېږې چې ته اوس فلحال په ننګرهار کې اوسېږم په درونټه کې نظر آباد ټرونټه کې نظر آباد د کوم لکه په نظر آباد په درونټه باندې خلک پیژني یعنې په ټرونټې به تېرېږي بیا نظر آباد ته راځې نظر آباد ته به راځې لالا سرخاو پلونه چې لږ راکوز شي دغلته څه او لالا دا اکثره خلک وایي که نه چې د لغمان خلک چې دي مست خلک دي یاره دا ښه خبره ده که دا واقعیت ده چې مست دي نو د لغمان چې خلک مست دي او ته خپله مست دي نو کومه ټپه شعر چې لري که نه لري د لیدونکو ده لالا ولا یو روبۍ به درته وکړم خو خبره داسې ده چې دا لکه چې دغه دی دلته بل ورځ ناز دی سلامونه ته هم ستړی مه شې جوړې په خیر یې دغه ملګری ټپې کوی شي
نه خو ستا لپاره یې ملګری دی که نه باید ټپې مپې ورته کوي که نه داسې ښه دی. خان دې نوم دی که نه دوستان څه نو تا څنګه وپېژند یار ها دی تا څنګه دا وپېژند خو ډېر مشهور دی که نه کلیوال دی نه کلیوال هم دی او بل مشهور هم دی انډیواله او بل خپله چې دلته د وریجې هم خرڅوي څنګه کاروبار ستا څنګه دی ښه دی الحمدلله صاحب خیرت دی. خرچه مرچه برابرې او ښه دی وکړه. یو 2000 ګټې پکې ورځي 2 خو نه سي 200 ته نیم سوه پورې مزدوري وځي. دا غټه خبر چې 2.5 روپۍ سړی ګټي په داسې وخت کې. دام ډېرې دي او ها ته اوس چېږه موږ ته رباعي وې غزل وې ټپه وې چې ولا لا لا دې وخت خو فلحال موټ هم نه ده برابر طبیعت هم ګډ وډ ده انشاءالله بل وخت به شي نه چې اوس ښځه چې موډ دې خراب هم دی که نه وړه غوندې ټپه وکړي ځه چې لیدونکي خو اوس وایي یاره که نه. وړه به زه څنګه ویم نه لکه سترګې دا ستا سترګې زما دي او ما ته کله د یارۍ ولې دا خو اسانې دي که نه ټپې که نه او یادانه پکې وې چې د لیدونکو سره شریک کړي. یاره زه به اوس دې وخت کې خو ما ته وایي چې طبیعت هم ګډ وډ ده دې وخت کې څه نه شو کوی ښځه یې ورټوکه وکړه ټوکه به زه څنګه درته وکړم ولا د ټوکې خو نه راځي یار حقیقت خبره وي ټوکه خو اسانه ده کوم سړی په سړک روان و ایسته ولیدو دا ټوکه شو نو بس ته وګوره که نه لالا همدا ټوکه شوه نو او د هغه لپاره موږ نه ولې وتښتېدل یار موږ یې ځان ته پرېښود هغې پسې ورځو پرېږدې دا نه لږه هغه لکه دلته غوا پسې ورغله ها نو دا خو د کلي ژوند دی خلک غواګانې هم راولي وزې هم راولي که نه ښایسته فضا دلته او ښایسته موسم ده او ښایسته شنه شنه پټي دي داسې ته لږ ورته دا کیمره واړول دا زموږ ملګري دي پاکه دا به دغلته کېدم لالا چې دا غږ دې پوره راشي ښه انشاءالله اوس یو ټپه وکړه ته یاره زه به ټپه درته څه وکړم لالا داسې نه چې دا خو د ځاغ سر راپسې راغله ماته به یو ټپه ټوکه راته وکړې په مونږ ګران یې که نه نو یو ټپه مونږ سر سترګې اوس خو یو ټپه راته وکړه نه ټپه به زه درته کومه ټپه اوس وکړم فلحال رباعي وکړه غزل وي شعر وي شیر یم او که نه نو شیر به زه دې وخت کې عثمانه یو شیر دی خو اوس رانه هېر دی یو شعر دی اوس رانه هېر دی اوس رانه هېر وا وا بیا وي بیا وي اوس کا هر چاته مه کوه زما د سادګۍ خبرې هر چاته مه کوه زما د سادګۍ خبرې په خپله خانده کله کور را پورې مه خندوه ای زبردست زبردست دا به اوس یې دا نه ووایي که نه ودې وایي ودې اجازه ده ورته ته خو به وایې که نه اوس نو صرف د دې ملګري ټپې اورې خپله نه وې ولې نو دی بس ګونګی ده که نه ګونګی نه ګونګی نه دی خاندل دی ګوره خندا خو کوي او نه نه سړی تکړه ده نه هم دا یو ټپه بس موږ ورته سویم لالا یادانه بل هم یې خوند یې وکړه خوند یې وکړو او والا زبردست و ها ته خو دا مخ د لیدونکو ته واړو که نه چې دا اوس همداس دا په لالا مصروف یم دلته ګوره ملګري رانه لاړه چې ځان دلته پرېښی یم دې خلکو سره په لانجه واړولم هغه په زرګونو خلک تا ګوري او تا سره خبرې نه کوي دا ولې والله به څه ووایي خلکو ته به زه څه ووایم اوس که ما ټوکه ټپه وکړه که بل هم الله دې خلک ښه لري او خوشحاله دې لري الله او باد دې لري او یاران دوستان دې خوشحاله وي چې دغه سره تښتي ها څوک او والله وتښتې ځان یاران دې که دا کیمره دې لږ ور واړوله انشاءالله خوند به وکړي دا خلک به مو ګوري اصلي زه جوړ ته ونه تانګي رښتیا دا خو ده اکثر خلک د کیمرې سره بلد نه وي که نه 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 بالکل صحیح خبره ده خبرې نشي کوی مونږ خپل چې اوله کله شروع کوو نو زمونږ هم د انداز ګډوډ دی خبرو سره نو وروسته وروسته یې بلدېږي خو ته ماشاءالله تکړه یې پکې که نه بس ښه مازدیګری ته غواړم ښایسته ګیم ته غواړم ډېره مننه چې مونږ ته ډېر وخت راکړو دغه میک به مې راکړي کور ودان چې دا سره پاتې شي والا لالا ډېره مننه نو لیدونکو تاسو دغه استاد خبرې واورېدلې چې ډېرې ښایسته خبرې وکړې او ماشاءالله مست سړی هم دی ها ګپ شپي سړی و هغه یو ټپه یې هم وکړه ټپه مې نه د یاده وته خو زه هغه به د ویډیو په انټرو کې تا چومه نو دغلته یو څه ځوانان نور هم شته خو زه ځوانان نه یم ملګرو چې تاسو په دې پټو کې غواګانې ته وښیم دومره ښایسته غواګانې ماشاءالله دا غواګان خو وال نه کوي وکړه چې وال ونه کړي نو دا وګورئ ملګرو په دغه تازه هوا کې د یار پسې برګې برګ چې هم نه وي دا خو ډېر خطري غوا ده ګوره او شاید چې لغته مو ورکړي کومه لغته مو نه وي دا اوس ګوره ملګرو بیت المال مال خوري دوی غټه تنه نیولې او پردي واښه خوري پردي واښه ولې خورئ مریضان به شئ نو ماشاءالله مازدیګری شي او دغسې کلی یو مزهدار کلی چې دلته بیا په دې کلي کې ښایسته ښایسته غواګانې دا اوس وګورو تاسو ملګرو چې هغه هم ښایسته غوا ده نه پوهېږم دا کوم ذات دی دې ته کوم ذات وایي ها اچۍ ورته وایي ښه دا اچۍ ده او دا بل هم اچۍ ده دا به دواړه سره خویندې نو وال خو نه کوي او که نه چې وال ونه کړي نو راځئ ملګرو غواګانې مو کتلې اوس هغلته یو دوه ښایسته وري دي هغه هم په تاسو ګورم زه خپله خو دغه حیواناتو سره ډېره زیاته مینه کوم په دې چې دا یو ډېر عاجزه وي څومره چې سړی غوسه وي که نه چې کله په دې نظر لګي نو هغه زړه لږ خوشحالي مو واخلي مستي مو والي دا ګورئ ماشاءالله څومره ښایسته هله وډار شول دا هم ګوره کیمرې نه هېرېږي دا غټ ورتني کیمرې نه هېرېږي دلته راځي خبرې کوو راځئ دا ستا دي څنګه یې مشره ته
طبیعت دې ښه دی په خیر یې السلام علیکم ستړی مه شې جوړ یې په خیر نوم مبارک شي استاده ګلبدین تخلص دی ناصري ګلبدین ناصري صاحب ډېره مننه ناصري صاحب د کوم ځای ته ولا مونږ خو اصلي د لغمان یو اوسېږو د نظر افراد ښه د لغمان او دا وړي به تا راوړي او دا ما راوړي غواګانې چا دي بیا دا د هغه مونږ یو کې دی نب دي ښه ته هر مازدیګر ته چکر ته راځې پټو ته مازدیګر راځو دا میګو بشیر او بس ولته سره وي ښه یعنې بس څه همدا کاروبار دی میږي راوباسه نه باسه همدا دوی شوقي دي ساتلي لکه چې نور سره نشته او دا دانه په څو څو اخیستي دي یو د میږو بچی دا یو دانه مې اخیستی په 1000 روپۍ باندې په 1000 دا تور شوی کابل نه بله سور او دا د دې بچی دی نه دی بچی نه دی د بلې بچی و هغه لاله سوله دا دواړه یعنې د بېلابېل میندې هو د بېلابېل هو که نه دا اکثره خو جوړوي مې تر اوسه پورې چې وریا به یې کتلي چې څلور بچي راوړي او دوه درې بچي راوړي وریا دوه درې بچي راوړي او هغه بیا وزې چې ډېرې راوړي که نه تقریبا تر څلورو پورې راوړي دا دې کوم ستی درې هم راوړي څلور هم راوړي یوازې راغله که ملګري سره دي ملګري ستی او ملګري خو ماشاءالله داسې مصروفه دي تاسو ګورئ چې الګیا لډو کوي لډو کې راغلي دي که نه بس د کلي ژوند دی نو څوک لډو کوي څوک یو شی څوک بل که ما ټپه ټوکه چې لري مهرباني مو خو دغه شی نه نه ټوکه باید وکړي که نه ګوره د لغمان خو ماشاءالله مست خلک دي که په ټپو کې دي که په مېلمستیا کې دی په دې مو خو ډېر ځل لغمان ته تللي که نه ښه خوند هم لغمان کې اخیستی دی نو ته اوس دا خو یوه ټوکه ټپه خو سړی وایي که نه ټوکه ټپه بس ووایي مازدیګري کې اوس دا لاندې والانو سره ناست یو دغه دا بیګ بشیر او بس نه دی سره ښه ځای بل کار به وکړو دښمن داسې یو جالب خاطره دي وی که نه چې تر اوسه پورې یادی او خندا درځي لکه داسې یو کار د باندې شوی که نه چې هر پرې سوچ یې لاړ شي هغه کار در یاد شي او وخاندې ورته ولا د شی مونږ نه دی بس سړي باندې ټوکه کېږي که نه داسې د شی مونږ نه دی راغلی کله داسې کار دی شوی چې وریا یې پټي ته وړي او بیا دې وتې کور ته تللی نه داسې نه دي شوي ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ مننه قربان دې شم نو ملګرو دا استاد خبرې تاسو هم واورېدلې چې ډېرې خوږې خبرې وکړې خو دغه یو کار وړاندې چې نه ټپه مونږ ته ویلې نه کومه ټوکه ویلې راځئ ګرځو ملګرو ملګرو داسې ښکارېږي چې زما خپرونه هم پوره کېدو کې دی او یو خو چې کله زه د ولاګ دپاره راشم نو دلته دا ټیم پوره کېږي چې بیخي پرې پوهېږم نه خو ځه خیر نو ملګرو دغلته به زه تاسو نه خدای پاماني والم دا وه زما د نن ورځ خپرونه چې په خپل کلي کې مې تاسو وړاندې کړه په شنو علاقو کې تر بلې خپرونې پورې تاسو په لوی او مهربانه بخونکي خدای سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد او آباد اوسئ د یو لوی افغانستان په هیله